د غم او د خفګان او د یری په وخت کې دعاګانې. په دې کې فصل کې موږ یو دوه دعاګانې ذکر کړي او دا خبره ما ذکر کړې وه چې په ژوند کې هر قسم حالات راځي. کله په سړي باندې غم راځي، کله په سړي باندې یره راځي، کله د سړي زړه ته خفګان رسي. نو داسې نشي کېدی چې سړی دې ټول عمر په یو حال باندې چې زه به همیشه خوشحاله یم، دا نشي کېدی. او زه به همیشه مالدار یم، دا نشي کېدی. زه به همیشه روغ صحت لرم، دا هم نشي کېدی. او دا ټول امتحان دی. نو امتحان د دنیا دارالابتلا ده، ځای د امتحان دی. په دې کې قسمه قسم حالات هم دې دپاره راځي چې زموږ د ایمانونو پته ولګي، زموږ د خپل رب سره څومره لګي او څومره نه لګي، او د هغه د دین سره. نو دلته دا کمې دعاګانې چې مؤلف را جمع کړي دي او اذکار، د دې تعلق د غم او خفګان او یرې سره دی. او په دې نوم باندې ډېر خلک یو قسم تجارت کوي، او هغه داسې چې دا بې دلیله وظیفې چې بیانېږي نن سبا، او د هغې نه مخکې دا ووایي که چا ته غم رسېدلی د هغه دپاره خاص وظیفه، او که چا ته مصیبت رسېدلی د پیسو مسلې د بیمارۍ د هغه دپاره وظیفه. زموږ دا خلک دغه قسمه وظیفو ته څه خوشحالي غواړي چې بس دا غم په یو ټک کې یو 2 منټه کې ختم شي، زه به دا ذکر ویم او قصه به ختمه شي. نو اول دا معلومات کوئ چې هر څوک د تم خبره کوي چې د ده سره په دې خبره دلیل شته او که نه. او دا زموږ ډېر ساده توب به ورته ووایم، یعنې بل ټکی به نه وایو، ساده توب به ورته ووایو. دا زموږ د بعضو ساده توب دی. وایي ګوره نو ته دې څه له تنګې، هغه خو هم خلکو ته د الله ذکر کوي. اوس دیم تا نه خلاص نه شو چې یاره دا ذکر بې دلیله دا پرېږدي، لږ خلکو ته د الله ذکر کوي. ګوره چې کله داسې موږ وایو چې دیم پرېږده او هغه هم پرېږده او دیم پرېږده او هغه هم پرېږده، نو کیسه لاړه ټوله ختمه شوه. بیا صحیح دین، صحیح طریقه او غلطه، د هغې تمیز به څنګه کوو؟ ځکه چې هلته ته وایي چې ټول صحیح دي او هر یو د الله دین ښیي، بس غلی شتې. نه، موږ به غلطي ته غلط وایو، صحیح ته به صحیح وایو. اگر که مخامخ سړی د غلطې لارې له د الله د ذکر نوم ورکوي یا د الله د عبادت نوم وله ورکوي، او که هر څه ول نوم وله ورکوي، زموږ د نومونو سره کار نشته. زموږ کار دې سره دی چې دی په دغه ټیم کې چې دا څه بیانوي یا څه ذکر کوي دا شتي او که نه، دلیل په اعتبار سره. نو د غم او د خفګان د یرې وخت الحمدلله اذکار او دعاګانې قرآن او حدیث کې راغلي دي. په کار دا ده چې دغه مستند چې کوم اذکار دي او دعاګانې د هغه یادې کړی شي. او د ټولو لویه خبره دا یاده که ګوره چې چا ته دا دعاګانې نه یادي، دا اذکار ورته نه یاد، دا خبره یاده ساتئ چې لنډه د غم په وخت کې د الله سره مضبوطه رابطه چې دې ساتلي په راحته کې دا ډېره فایده ورکوي. په راحته کې چې د الله سره مضبوطه رابطه ساتلي دا په غم کې ډېره لویه فایده ورکوي. نو مخکې له دې نه چې ته منډې وایې چې یاره ما ته یو ذکر وښایه او ما ته وظیفه وښایه، ما ته دعا وښایه، دې ته وګوره چې په راحته کې ستا د الله سره رابطه څنګه وه. کله چې دا غم په تا نه و راغلی نو ستا د دغه رب سره رابطه څنګه وه. لکه چې هلته حدیث کې دا راځي چې الله پیژنه په راحته کې، تا به پیژني په سخته کې، او الله یادوه په راحته کې، تا به یادوي په سخته کې. اوس انتظار کوه چې تا راحته کې څه کړي دي. که راحته کې دې الله ډېر یاد کړی او د هغه سره تعلقات ښه و، بېغمه شه اوس دې هم نه پرېږدي. که راحته کې دې ورسره رابطه نه وه او دې ټیم کې چغې وایي، نو دا خو هسې بیا هغه وقتي طور ته یو کار کې بس د خپل غم ختمول غواړي. او دا خو د مخلوقات هم یو بل ته وایي چې کله داسې چا پسې ورشي سخته کې، یاره دا صرف سخته کې دی خو راځي چې کله وي حالات یې برابري بیا زموږ نوم هم ناري. دا مخلوقات هم خپل منځ کې دا خبرې کوي. نو د خپل رب سره رابطه راحته کې مضبوطه ساته، غم کې به د هغه مرسته کوي. په ټول نه غټه مسله ده. دویمه دا یاده کوي ایسته تم نه دي یاد هغه اذکارو کې او دعاګانو کې چې کوم قرآن او حدیث کې راغلي، دا خو درته یاد دي که نه چې
الله ته لاس اوچت کړي او وجاړې او د خپله پښتو ژبه کې ورته ووایي چې یا الله زما دا غم ختم کړي، یا الله زما دا مصیبت ختم کړي، دا خو موږ ټولو ته راځي. دا یو اوچته دعا ده چې ته الله ته وجاړې، خصوصا په هغه اوقاتو کې په کومو وختونو کې چې د دعاګانو د قبولېدو امید ډېري، په هغه وختونو کې الله ته وجاړې او الله ته فریاد وکړي او خپل غم او مصیبت الله ته مخامخ کړي. لازم نه ده چې زما او ستا غم به هله ختمیږي چې کله موږ ته هغه اذکار او دعاګانې یاد دي چې قرآن او حدیث کې راغلي. که دا یو سړي ته یاد هم نه وي، نو ته چا یادې کړي دي، نه هغه یې زده کړي، نو بس الله ته جاړه، خپله مسله ورته بیانوه او امید دی چې الله به ستا مسله حل کړي. په دې کې موږ دوه دعاګانې ذکر کړي وي. یوه لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. یو دا ذکر شو. دویم اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت. دریم دعای راوړې ده د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی او د امام ترمذي راوړی دی. وایي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كربه امر، چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله څه مصیبت راغی یا یو کار به ورته سخت شو، نو دې نه دا فایده راووته چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند د دې نه خالي نه دی، زما استاد به دې نه څنګه خالي شي. دقه مقلتوب دی چې سړی دا وایي زما داسې ژوند په کار دی، بلکې د سره څه مسله نه وي، دې ته که مقلتوب وایي. چې کوم سړی دا خبرې کوي نو د عقل کمی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوچته هستي، هغه ته هم په ژوند کې مسلې راغلي دي، هغه باندې هم سختي راغلي دي، هغه ته هم مصیبتونه راغلي. نو چې کله به هغه ته څه مسله سخته شوه، نو هغه به دا وي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ای همیشه ژوندي ذاته، ای نظام چلوونکیا، ستا په رحمت سره تا ته فریاد کوم یا تا نه مرسته غواړم. ډېره اوږده دعا ده که نه؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. خو دومره قیمتي ذکر او دعا ده که نه چې تپوس یې مه کوه. یو ټکی او د هغې مناسبت او د هغې ربط حیران بشي ته. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ای همیشه ژوندي ذاته، ای نظام چلوونکی، ستا په رحمت سره تا نه مرسته غواړم یا تا ته فریاد کو. نو ګوره یا حی د الله بل نوم یې ذکر نه کو، بل صفت نه، یا حی وي، ای ژوندي ذاته. دا مسلې زموږ حل کولی هم هغه څوک شي چې هغه همیشه ژوندی. دا انسانانو د اوس قصه نه ده. انسان یو سبب ګرځېدی شي او هغه هم وقتي طور سبب ګرځېدی شي. مسله حل کولو دپاره ته ډاډه په هغه چا ورتلی شي چې هغه په یو حال وي، همیشه ژوندی ذات دی الله، یعنې هېڅ پروا مه کوه. اوس ګوره په دې مخلوقاتو کې بس داسې چې یعنې موږ سره منډې وایي، موږ ورسره منډه وو، داسې دا ژوند داسې روان دی. اوس که ته په ده باندې کلي اعتماد وکړي پوره، او زه تا ته دا ووایم که دی مړ شي نو بیا که ته پوره اعتماد په دې مخلوق کې او الله د نه هېر شو، او که دا مخلوق مړ شي نو بیا، او که دی بیمار شي نو بیا، او که دی غریب شي نو بیا، او که دی تا سره ورانه شي نو بیا، او داسې پسې ځه. نو هغه ژوندي ذات ته یې وایه چې همیشه ژوندی دی، په هغه مرګ نه راشي. بلې دا وایي چې یا قیوم، ای نظام چلوونکیه. نو چې نظام چلوونکی دی او هر څه د هغه په لاس کې دي، نو دا غم ختمول هم د هغه په لاس کې دي، دې راوستی دی ختمول د هغه په لاس کې.
اوس مخلوق ته یو سړی چغه وي، یو سړی لګیا دی پیره بابا را مدد شي، هسې مثال، یا لوی ځوان ته وایي را مدد شي، یا بل پیر او بابا ته چغې وایي، نو خو ځان له الله ته محتاج دی. د هغه په لاس کې څه دي چې ته ورته چغې وایي؟ هغه مړ پروت دی، دومره طاقت په هغه کې نشته چې په خپله راپاسي او دی کور ته راشي. چغه هغه چا ته ووایه چې نظام چلول د دنیا او د آخرت د هغه په لاس کې دي، نو مرسته به در سره وکړي، لار به دله پیدا کړي، د دې غم نه د وتو. څومره ښایسته الفاظ دی دې دعا. ګوره برحمتک استغیث، بله فایده، الله ته د الله رحمت یې وسیله کو، یعنی ستا په رحمت سره تا نه مرسته غواړ. ولې رحمت وسیله کو؟ د الله بل څه صفت یې ولې نه ذکر کو؟ ځکه چې الله د باندې رحم وکړي نو غمونه مصیبتونه به دله ختم کړي. ته په زور خو د الله نه څه نشي اخیستی که نه، بدماشي کې په زور الله ته وایي چې لازم به یې کې، نه، الله ته به فریاد وکړي، الله به د باندې مهربانه شي، مسله به دله حل کړي. خیال م دې الفاظو ته که نه، د هسې پیغمبر نه دی ویلي چې بس روایله ویې وایه، تړون دی، ربط دی. ځکه د ټولو نه اوچت ذکر او دعا هغه ده چې کومه قرآن او حدیث کې راغلي، دا د هغه دعاګانو اذکارو نه غوره چې سړی د ځان نه وایي، اگر که اجازت د هغې وي، وایي نه دا ډېر اوچتې دي. او لویه فایده پکې بله دا یاده کړي، هغه مسئلې پکې ذکر نه کړه، یعنی الله بس ستا په رحمت سره زه تا نه سوال کوم او تا ته فریاد کوم او تا نه مرسته غواړم، بس. ګوره الله رب العزت په هر څه باندې پوهه دی، او ته چې دا فریاد کې الله ته او هغه ته د هغه رحمت وسیله کوې، نو هغه ته پته دی چې ولې کوي. نو که ته مسئله ذکر هم نه کوې، هغه علام الغیوب دی او علیم بذات الصدور دی، زړه کې څه دي، ذهن کې څه دي، هر څه نه خبر دی. او د بعضو نیکانو خلکو د دعاګانې لکه اوس یو دا شوه، او یوه د ایوب علیه السلام دعا، انی مسنی الضر، یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی دی، وانت ارحم الراحمین، او ته رحم کوونکی ذات. خو نو دی ونه وایي چې دی د الله نه څه غواړي، صرف یې دا وایي چې یا الله مصیبت را رسېدلی دی، بس. نو الله ته خو دی زړه پته ده، او هغه له حیا ورځي، ادب دی، نو صرف دغه خبره وکړه او بس. د دعا یو قسم بعض علما ذکر کوي، او ما د دې ما ته ښکاري دې کتاب په اوله کې ما ذکر کړی یم، موږ چې کله درسونه نوي شروع کړو، دې کتاب ده. یو سړی راغی جومات ته، مثال ماښام مانځه نه بعد ماسخوتن، او راغی او الله ته یې وژړلو او تلاوت یې وکړو، یو څو رکاته مونځ یې وکړو، جومات کې وخت تېر کړو، لاړو بغیر د دې نه چې دی الله ته څه ووایي، یعنې څه دعا یې پکې زیاتي دعا، یو خو مانځه هغه اذکار دي، جومات ته وتو راننوتو جدا خبره، زیاتي داسې الله ته ونه وي، خو دی راغی او تلاوت او اذکار او جړاګانې او مونځونه یې وکړو، لاړ. الله رب العزت ته پته وه، پته ده چې ده ته کومه مسله ده، زړه کې څه و څه نه و، هر څه الله حل کوي. ما تاسو ته وایي که نه، نږدې ورځو کې موږ دا خبره ذکر کړې چې دعا په دوه قسمه وي، یو ته دعا او مسئله ویله کېږي، ته الله ته ووایې چې یا الله دا راکړه، او دویم خیر خیریت دی. ځکه زه یم هره مسله چې نوټ کوې نو یادېږي به راته، اوس زما په دې مخ کې خو یې لیکلي نه وي، که لیکلي زما به یې تندي، او ذهن ستاسو د بخاري په شان نه دی،
ځکه چې امام بخاري کې دا صفت وه چې به خبره واورېده به بیا به ترې نه هېرېده. نو خلک بعضې خبرې لیکي ډېرې اهمې فایدې او بدګماني به نه کومه او شوق دومره د بعضو ملګرو نه دی چې هغه بیان بیا واوري، زاړه بیانونه واوري، الا یو څو ملګري چې د هغوی دا شوق وي او هغه هر بیان بیا بیا اوري. دا مسله ما څو پیرې بیان کړې ده چې دعا یو دغه دی چې ته الله ته سوال وکړي. یو دعا دا عبادت چې موږ کوو دا پخپله یو دعا ده د الله نه سوال کول دي. او ما ډېر لرې نه دی تېر شوي هفته کې کسې لګیا وم او تاسو سره مې مثال هم دا در کوم ته چې ماسخوتن مانځه در رالیولې نو خو د عبادت کې ته یو قسم الله ته وایي چې زما نه راضي شه. سوال نه شو؟ سوال شو. دا هم دعا ده که نو ستا دې جومات ته راتله دا مونځ دا ذکر دا دعا ده. نو دې ځکه هغه مسئلې ونه وي او دی وایي چې برحمتک استغیث فریاد تا ته کوم. ګوره الله ته فریاد کول شرف او عزت دی. شرف او عزت هغه دا دی چې ته الله ته فریاد وکړي. خون لذت پکې پروت دی ورب الکعبه. او فریاد مخلوق ته کول دې سره سړی ذلیله کېږي. فریاد ګوره مخلوق ته کول روا په دې کې هغه دی چې هغې ته ضرورت را پیښ شي. هم په دې نیت به نه کوي چې ځان ذلیله کړې، لکه یو خبره لازم ده چې ته بیان کړي چاته. لکه ته ډاکټر ته وایي چې بس بیمار یم او تکلیف د ډېرو ورځو نه دی. دا فریاد او شکایت دا هغه دی چې ته به لازم کوي چې علاج دله وکړي، دوايي دله درکړي. په دې کې ځان ذلیله کول مقصد نه دی. در شان بله څه مسله راله بله راله چې ته یو سړي ته خپل حال د دې دپاره نه بیانوي چې د الله شکایت ورته کوې، نه یو حقیقت ته بیانوي چې هغه د نه تپوس کړی دی یا د دې نه بغیر دا مسله نه حل کړي. نور فریادونه لکه څنګه چې یعقوب علیه السلام ویلو انما اشکو بثي وحزني الى الله. زه خپل فریاد او خپل غم چا ته اورم؟ الله ته اورم. خصوصا د شپې په تیاره کې الله ته ودرېږه او چې کم فریاد د سړي ورته یې کوه نه دي چا ته ښایي هغه مسله به دله هم حل کړي، نه د نه پرده اوچتوي، نه به ذلیله کېږي. انسانانو ته که داسې فریادونه وکړي ذلیله به شي، سبا له به د خلکو ته ښکاره هم کړي. قدم په قدم به یې د باندې اثباتي او به یې داسې ځه. نو ذلت او ذلت. څلورمه دعا روایت یې راوړی دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. امام احمد راوړی دی وی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې ما اصاب احدا قط هم ولا حزن. چې کله یو سړي ته یو غم یا خفګان ورسي فقال وهغه دا دعا وواړي اوس دې ته وکړي. دا دعا رسول صلی الله علیه وسلم ښایي او پرېږدي هغه وظیفې چې هغه بې دلیله او بې سنده دی. 1 لاک پیرې به دا وي او 2 لاکه پیرې به دا وي او بیا به پسې وي توره چرګه حلاله کړي او بیا په جومات کې به ورسره ناست یو خوځې را خوځې به او بعض پکې وایي چې یو هفته به اسمان ته ورسره نه ګوري، هله به وظیفه کار کوي. بعض وایي په لختي به ورسره نه اوړي او بعض وایي چې دا به پخی چې کله کچه شي. دا په دې د کوم ځای نه دا قیسې راویستې دي چې کله دې ته پکې دا شرطونه مرطونه کېښودو پوه شي چې دا سړی په تا باندې تجارت کوي او تا پورې مسخرې کوي. مستند ذکر چې ته پې مطمئن یې. لکه اوس دا حواله موجود ده، حدیث صحیح دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي یا صحابي ویلي، ښه مطمئن اوسه.
او نو سره پکې دا شرطونه شته چې اسمان ته مه ګوره په لختي مه وړه او توره چرګه حلاله کو 40 ورځې په جومات کې ناست او په ګوټ کې او خوځېږي را خوځېږي به او نور څه کار به نه کوې یې پخه کو یې کچه کو دا قیسې پکې نشته چې چاته هم غم او خفګان ورسېدو او هغه دا دعا ووایي اللهم انی عبدک یا الله زه ستا بنده یم ابن عبدک او ستا د بنده زوی یم اوس ما ته دا پته نشي زه به یو سوال وکړم تاسو نه خفه نه شي د کومو ملګرو سره چې کتابونه نه وي دوی دا دعاګانې څنګه یادوي موبایل نه څنګه او تا سره دی بله څه طریقه دی د یادولو نو دا خو عذر خو ستا نن راپېښ چا دلته شي او نو دغه کېدی شي چې په یو پر اورېدو سره یادېږي بیان یو طریقه دا ده یو طریقه وي دا دی چې بیان خو دا یعنې زه بدګماني به نه کوم خو ډېر لږ به وي چې هغه به دا طریقه خپلوي چې دومره شوق یې دی چې بیا لاړ شي بیان واوري بیا یې واوري بیا یې واوري او دعا ته یادوي بارک الله فیک او دویمه طریقه دا ده چې کتاب په موبایل کې پی ډي اف کې صحیح شو درېیمه طریقه دا چې کتاب تا سره مخامخ وي یو څلورمه طریقه چې هغې ته ستاسو ضرورت نه راپېښېږي هغه لیکل دي دا هم ډېره فایدهمنه طریقه ده چې سړی د دعا نوټ کې ویلي کي یا وروسته بیان ولګي او د هغې نه بیا په ارام ولیکي نور خو زما ګمان نه راځي چې دا ټولې زباني یادېږي داسې که الله څه خاص دماغ در کړي که زه د خپل ځان یم زه خو د الله ډېر کمزوری بنده یم که یو نوي خبره راته داسې وکړي که نه او یو ګنټه خبرې وکړي دا هم نه چې یو منټ خبره د 2 دي 5 دي هغې سړي ته یادېږي یو ګنټه خبرې په هغې کې 4-5 دعاګانې ذکر شي سره د تفصیله دا ټولې خبرې زما ذهن کې په یو پر اورېدو سره نه کښېني که تاسو هغه بادام ډېر خورئ او د بادامو کمال هغه جدا مسله ده خو دا راته ووایم ګوره دا دعاګانې چې تا نه ضایع کېږي ته لوی تاوان کې پروت یې لکه په دې خوشحالېږم یا ما داسې لطیفه مسخره ونه کړه چې یاره به موږ وخاندل خبره ختمه شو څومره لوی خیر تا نه روان دی بیا سبا هم دغې کس راشي یاره بس شیخ صاحب ژوند کې برکت نشتی او دا مسلې او مشکلات او موږ په خپله کوشش نه کوو چې ژوند زموږ برکتي شي او وخت زموږ برکتي شي اولاد زموږ برکتي شي بدن زموږ برکتي شي موږ په خپله کوشش نه کوو او دا څومره منډه دا یاده کړئ دا څومره منډه چې د دنیا دپاره وهو که نه که د دې 10مه برخه دي د الله د دین دپاره وواله نو ډېر څه به زده کړي 10مه برخه راته وایم ښه 10مه دا کم زور چې موږ دنیا له ورکوو او کومه منډه او تکلیف تېروو که دغه 10مه برخه موږ د الله د دین دپاره دا تکلیف تېر کړو موږ به ډېر څه یاد کړو موږ به ډېر ترقي وکړو اللهم انی عبدک ابن عبدک یا الله زه ستا بنده یم او ستا د بنده زوی یم ابن امتک او ستا د وینځې بچی یم دا تعارف دی ښه زما او ستا خیال هم دی که نه دا زموږ څه دی نو غټې غټې مه ووایه لنډ تعارف زما او ستا دا دی بنده د بنده زوی د وینځې زوی بس پلار زمونږ هغه د الله بنده و پلار د هغه د الله بنده و پلار د هغه د الله بنده و او آخره کې آدم علیه السلام د الله بنده و او آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا
نو چې کله هم داسې لږه زړه دې هوا خوړه غوښته چې داسې لږې ګټې ګټې ووې نو دا خپل یو سلسله را یادوه بنده د بنده زوی او هغه د بنده زوی مور هغه وینځه د الله په بندګانو د الله کې ټول محتاج دی الله ته او دلیل پې دا دی چې دغه بره سلسله وګوره ځکه ژوندي مور پلاره پورې به ژوندي ځکه ډېر عمرونه ورته میلاو شوي نیکه پورې به ژوندی بره چی شو دلیل دی په دې چې دا بندګان د الله وو او کې یو هم نشتي او بیا بندګي د الله په دوه قسمه ده ګوره یو هغه بندګي ده چې انسان یې پخپله کوي او دا بندګي مسلمان کوي یو بندګي د الله که دی غواړي او که دی نه غواړي خو دی د الله د زور او د باچایي لاندې لکه کافرانو ته وګوره دا هم د الله بندګان دي که نه که بندګي د الله نه کوي خو د الله بنده دی که نه څنګه د الله بنده دی وی منلی دی منلی خو مسلمان دی داسې د الله د طاقت نه لاندې دی ځکه یې بنده دی چې مرګ پرې راشي دی دا مرګ ودرې نشي بیمار شو ځان دې روغ کړي نشي او داسې نورې ډېرې خبرې دي نو ټول د الله د باچایي د الله د زور لاندې دي خو بیا په دې کې بعض بندګان هغه دي چې هغه مسلمانان مؤمنان دي هغوی په خپله خوښه د الله بندګي کوي نو زمونږ مشران بندگان د الله دي او من بندگان د الله یو ناصیتی بیدک زما تندې ستا په لاس کې دی یعنی زما ټوله خبره ستا په لاس کې ده زما تندې زمونږ د الله په لاس کې ده معنی ده چې الله چې تقدیر کې څه لیکلي دي هغه موږ ته رارسي او چې څو پورې الله نه یې غوښتلي نو زمونږ هغه غوښته نه غوښته هغه کار نه کوي زما او ستا غوښته نه غوښته هله به کار کوي چې کله هغه د الله د مشیت سره برابر شي یعنی زه دا غواړم چې سحر پلاني ځای ته لاړ شم دا زه غواړم خو دا به هله کېږي چې کله الله یې وغواړي نو صحیح ده زما او ستا اراده شتي دا خو موږ ذکر کړي زما او ستا اختیار هم شتي خو زما او ستا اختیار او اراده محتاج دي د الله ارادې او اختیار ته دا مطلب دی چې زما تندې ستا په لاس کې دی ماض فی حکمک ستا هر حکم په ما نافظ کېدو والا دی یعنی ته چې زما په باره کې څه فیصله وکړي یا الله هغه کېږي ځکه چې موږ کې دومره زور نشتی چې د الله فیصله ودرو نشتی دا زور چا کې کوم یو سړی دا غواړي زه دې بیمار شو تاسو کوم یو غواړي او چې بیماري راشي بیا به ودرې یو سړی وایي زه نه غواړم چې دې ورځو کې مړ شم لا ځوان یم مرګ به ودرې غریبي نه غواړم او راله غریبي نشي بچ کېدی او داسې نورې ډېرې خبرې نو د الله هره فیصله نافظېدو والا ده عدل فی قضاؤک زما په باره کې ستا هره فیصله د انصاف ده اسألک بكل اسم هو لک زستانه ستا په هر هغه نوم سره سوال کوم کم چې تا د ځان دپاره غوره کړی دی سمیت به نفسک کم نوم چې د ځان دپاره یې ښودی دی او علمته احدا من خلقک یا هغه نوم دی په خپلو مخلوقاتو کې چاته ښوولی دی او انزلته فی کتابک یا دی هغه نوم په خپلو کتابونو کې رالیږلی دی او استأثرت به فی علم الغیب عندک یا دی هغه نوم خپل هیچ چاته نه دی ښوولی په علم الغیب کې دی ساتلی دی معنی ده چې هر نوم باندې الله ته سوال شو ټول ذکر شو که هغه نوم یا الله وی تا د خپل ځان دپاره یې ښودی دی یا دی خپل مخلوق ته ښوولی دی یا دی په کتاب کې رالیږلی دی یا دی هیچ چاته نه دی ښوولی په غیبو کې دی ساتلی دی نو څه پاتې شو
څه ځای پاتې شو؟ نه.